همیشه مې استادانو ته دا اطمینان ورکړی دی چې ستاسې د عزت ساتنه، ستاسې د امن ساتنه دا زموږ مکلفیت دی. په افغانستان کې د افغانستان په نظام کې دا توپیر نشته چې دا سپین دی، دا تور دی، دا د پلانکۍ ژبې دی، دا د پلانکۍ ژبې دی، دا د پلانکۍ علم ته منسوب دی، دا فلان علم ته منسوب دی. هر څوک چې د دې ملک سره، د دې اسلام سره، د دې وطن سره اخلاص لري، هغه د افغانستان بچی دی، د دې نظام وګړی دی، په نظام کې حق لري. د امارت تر راتګ څخه وروسته تقریبا 4.5 استادان، هغه استادان چې دکتورا برنامه او ماستري برنامه پسې خارج ته تللي وه، سفرونه یې کړي وه، هغه بیرته وطن ته راستانه سوي دي. الحمدلله چې په خپلو زده کړو باندې مصروف دي او په خپلو چارو باندې بوخت دي. تقریبا د 200 شاوخوا همدغه علمي سلسله باندې په سفر باندې تللي دي. د 1.5 په شاوخوا کې استادان د لنډمهاله زده کړو دپاره په سفر باندې تللي دي. تقریبا 650 میلیونه افغانۍ د دغه استادانو د مشکلاتو د حل دپاره موږ اماده کړي او د هغو نه مصرف کړي، کوم استادان چې خارج ته په سفرو باندې دي.